السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به تاسو ته زه د یو مور قصه وکړم. یو مور چې خپل یو زوی مکتب ته لیږو او ډارېدله چې هلته بم یې ونه وځي، او بله مور چې خپل زوی کار ته لیږو ډارېدله چې څوک یې بمبار کړي. د دغه مور دوه زامنو او دوه زامنو په یو بل مورچل کې بل باندې الله اکبر ویلې او جنګېدل، چې دواړه زامن به شهیدان شول، په دواړو باندې به کلمې ویل کېدلې او ښخېدل به. د دې مور دعا په دې مبارک میاشت رمضان کې قبله شوې ده، او هغه دا دعا وه چې د هغه دواړه زامن سره یو ځای شي او یو بل ته غاړه ورکړي. او تاسو ګورئ ماشاءالله د افغانستان دولت او ملي اردو او طالبان سره یو ځای شوي دي. دا واقعا یو مثال د مسلمانیت دی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي چې تاسو څه شی ووایم بهتره د مانځه نه، د زکات او د روژې نه، هغه د دوه ورونو منځ کې جوړ او امن. رسول صلی دویم حدیث کې فرمایي چې تاسو به هیڅ کله جنت داخل نشئ تر څو تاسو ایمان رانه وړئ. تاسو به هیڅ کله ایمان رانه وړئ تر څو تاسو یو بل سره مینه ونه کوئ. او د مینې لاس وړلو طریقه څه شی ده؟ په یو بل باندې سلام ویل دي. او ماشاءالله زه ډېر زیات خوشحاله وم چې ما دا عکسونه وکتل. مورګانې، خورګانې، سپین ږیرې، ځوانان، ماشومان ټول دا اختر هغوی ته ډېر ډبل شوی و. دا اختر ډېر د خوشحالۍ اختر و. په تېر اختر کې موږ په کابل کې ډېر یو بدترین حادثه درلودله، او په دې اختر کې ټولو افغانانو د مینې ډک وختونه تېر کړل. هغه ځکه چې دواړه ورونه، دواړه زامن د دې مور سره یو ځای شولو، په یو دسترخوان کېناستل. زه دا نه ردوم چې موږ دښمنان نه لرو، زه دا نه ردوم چې موږ خلک نه لرو زموږ د شاته خلاف کار نه کوي، د اسلام شاته خلاف کار نه کوي. لیکن دا په دې نه کېږي چې یو ورور بل ورور وژني، یو ورور وژنه باندې الله اکبر ووایي او فایر وکړي، بل هم الله اکبر ووایي او فایر وکړي. دا په دې نه ګټل کېږي، او نه په دې 19 کالو کې کوم نتیجه راوړې ده. نتیجه به څه راوړي؟ دا د افغانستان د امت اواز دی، دا د افغانستان د ښځو، د ماشومانو، د سپین ږیرو اواز دی، دا د افغانستان د ځوانانو اواز دی چې ټول مسلمانان دواړه ورونه سره کینی او د خپل دښمن خلاف باندې پلان جوړ کړي. نو انشاءالله په دې صورت کې به کامیاب شئ، ځکه په هغه وخت کې به تاسو د افغانستان سپین ږیري، ځوانانو، ماشومانو او د مورګانو دعاګانې وي. او زه امید لرم چې تاسو دغه امن وساتئ. دا امن فیصلې خلکو ته مه ورکوئ چې یا دولت ته یا بل ته. افغانستان امت باید پخپله راپاڅېږي. دغه دواړه ځوانان په دواړه مورچل کې چې دي دا باید راپاڅېږو چې موږ خو ورونه یو، مسلمانان یو. موږ دواړه باندې شاید کلمې ویل کېږي، ولې یو بل ووژنو، ولې ماشومان ووژنو؟ راشئ سره جوړ شئ، چې کله جوړ شئ په یو میز کېناستېدلی، بیا د خپل دښمن باندې هم باس وکوئ، ځکه چې تر څو موږ خپل دښمن هم ختم نه کړو، که هغه زموږ داخل کې دی، که هغه زموږ همسایه دی او که هغه خارج کې دی، موږ په امن کې نه یو. زه خواهش کوم د ټولو وروڼو نه چې دا ویډیو شریکه کړي، او زه د امن پیغام غواړم. او راځئ چې همدغه اوربند د 3 ورځو نه 3 کالو ته کړو، او بیا ښه ټول عمر ته کړو، تر څو پر افغانستان نه فقط د یو مثال پاتې شي د افغانانو دپاره، بلکې ټول دنیا دپاره یو مثال پاتې شي. وګورئ مسلمانان خپل منځ څنګه امن راوړلی شي، او څنګه کول چې په اتفاق سره مسلمانان په داخل د افغانستان کې کینی او د خپل د دین، د وطن او د اسلام دفاع وکړي، او د خپل دښمنانو په خوله کې غاښ مات کړي. دا زما وینا ده ټولو ته، او اختر مبارک شي تاسو ته، او د امن او د سولې مبارکي هم در کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.